مړی نو په څو قسمه لباس کې د ګیر کړی دی او یه ظالمې تا خو سم سېزلی په ګرمی وجود بیا هم ملا جانه زه د سترګو ګنهګار شومه ناڅاپه که وګورم ښکاره یې کړي سیلی وجود تا هم د درمانه قصه شروع کړه او ما ښه لیدو چې د پنجاب فوجي څنګه راتو زه ښه پوهېږم سرکاره ترهګر څنګه راځي مننه چې ستا د لاهور هیرمنډۍ ته چا هېڅ هم ونه وې زما خیبر ته ایمانداره ترهګر څنګه راځي سرکاره د خیبر خلک نور خپل روزګار ته پرېږده که نر یې د پینډۍ او د لاهور خبرې وکړه او زما د تبې تا ته پته شته چې څنګه رغېږي زما دوایي څه د 3-4 خبرې وکړه څوک چې ما و محاذونو له ساتلی نن زمونږ د کورونو تالاشي کړي او مور یې کلي کې ډوډۍ پسې ړندېږي او زوی یې وګوره په ښار کې عیاشي کړي نو هغه خو ته وګوره موږ خو دغه نه راځي خو په ناستې کېږي مړه دا کیمرې مخې ته چې ودرېږې په اودس کې به ودرېږې دا خو لوی شی دی د الله بنده دا خلاصېدونکي ته دي کم یې زو ځان ته راوړه زو ای دی دا یو ویمه ویمه لکه ایکشن کٹ ایکشن سیټ دی برابر دی ښه بسم الله الرحمن الرحیم هېڅ خبره نشته زه لکه دا تار شلی خدای دې پوهه که هغه چې سره ونه کي یې به زه پرېږدم چې ولاړ زه دې خوشحاله ښکلی پکې راځمه زه پکې ټول لازم لکه جی خاکسار صاحب ښه دغه څو شعرونه دي تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ وي چې څوک باغي شي څوک په هر څه خاموشي کړي هر سړی تر خپله اوسه خودکشي کړي او د دنیا په مخامخ یې شونډې ورکړې 2 میندې مقدسه فحاشي کړي مننه جي د دنیا په مخامخ یې شونډې ورکړې 2 میندې مقدسه فحاشي کړي او څوک چې ما و محاذونو له ساتلی نن زمونږ د کورونو تالاشي کړي مننه جي څوک چې ما و محاذونو له ساتلی نن زمونږ د کورونو تالاشي کړي او مور یې کلي کې ډوډۍ پسې ړندېږي او زوی یې وګوره په ښار کې عیاشي کړي او دا زما او ستا د لاسه ښکلي وران شي دا زما او ستا د لاسه ښکلي وران شي اوس پرېږده چې اوس په مونږه بدماشي کړي مننه جي او زما عکس یې په غزلو کې ویستلی خاکسار ښکلې او نایابه شاعري کړي بل غزل دی څنګه جي مور یې کلي کې ډوډۍ پسې ړندېږي زوی یې وګوره په ښار کې عیاشي کړي او دا زما او ستا د لاسه ښکلي وران شي اوس پرېږده چې اوس په مونږه بدماشي کړي دغه غزل دی چې حاجي صاحب په هنداره کې شیطان په کاڼو وله حاجي صاحب په هنداره کې شیطان په کاڼو وله حاجي صاحب ته خفه نه شي خو ځان په کاڼو وله او ای مه کوه چې چل کوي ماران په کاڼو وله خودغرضه دي یاران په کاڼو وله مننه جي او راځه چې میکدې ته د الزامه سره لاړ شو راځه چې میکدې ته د الزامه سره لاړ شو وازونو ته غوږ مږ د وایزان په کاڼو وله او دا بې ضمیره خلک دي هم دغسې ساتي خدای د دوی په غم شریک ټول مشران په کاڼو وله مننه جي دا بې ضمیره خلک دي هم دغسې ساتي خدای د دوی په غم شریک ټول مشران په کاڼو وله او دا ټول سره دروغ درته ویلي دي بچیا دا مه منه تاریخ ته پاکستان په کاڼو دا ټول سره دروغ درته ویلي دي بچیا دا مه منه تاریخ د پاکستان په کاڼو وله او منمه چې هغه په خپله غوث د زمانې و خو اوس د دغې پیر دا مریدان په کاڼو وله مننه جي او ښکاره ده چې دا کاڼی به هم ستا په سر غورځېږي خاکساره ښکاره ده چې دا کاڼی به هم ستا په سر غورځېږي نو تا ته چا وې یاره چې اسمان په کاڼو وله او د حسن عکاسي په بربند شکل کې کړې د حسن عکاسي په بربند شکل کې کړې د دې دور دا ځینې شاعران په کاڼو وله او بل څو شعرونه دي نور چې نور محبت سوي لبیک جانان ته ودرېدمه د دسمبر په میاشت کې شړق باران ته ودرېدمه مننه ډېره مننه نور محبت سوي لبیک جانان ته ودرېدمه د دسمبر په میاشت کې شړق باران ته ودرېدمه او ستا د ډولۍ د لیدو هیڅ ارزو مې نه ده کړې زه خو په اصل کې خپل مړ ارمان ته ودرېدمه
ښه نور شعرونه دي چې وایي د خوږ زړه د مرهم او د ټکور خبرې وکړه د خوږ زړه د مرهم او د ټکور خبرې وکړه د پلار خبرې وکړه او د مور خبرې وکړه او زما په لمن پروت د دغې تور خبرې وکړه زما د محبت او د پیغور خبرې وکړه مننه جي او سرکاره د خیبر خلک نور پرېږده خپل روزګار ته او که نر یې د پینډۍ او د لاهور خبرې وکړه مننه جي سرکاره د خیبر خلک نور خپل روزګار ته پرېږده که نر یې د پینډۍ او د لاهور خبرې وکړه او زما د تبې تا ته پته شته چې څنګه رغېږي زما دوایي څه د 3-4 خبرې وکړه مننه جي او که ځان ذلیل کول غواړې نو داسې کار به وکړې د څنګ انډیوالانو ته د کور خبرې وکړه مننه جي او دغه څو نور شعرونه دي چې ته موجود یې څوکیداره ترهګر څنګه راځي چې ته موجود یې څوکیداره ترهګر څنګه راځي نه باوجود د کنډتاره ترهګر څنګه راځي مننه جي او ته ترهګر نه یو یا ستا ورسره لاس چې نه دی نو دا به موږ ته وایي یاره ترهګر څنګه راځي مننه جي او چې زما خپل سړی دی ما وجني نو ولې وجني تورمخ یې کښېنه په قلاره ترهګر څنګه راځي او ټوپک خو ته لرې ناکه ستا د قاتلوم ته یې زه ښه پوهېږم اغیاره ترهګر څنګه راځي او ما ښه لیدو چې د پنجاب فوجي څنګه راتو زه ښه پوهېږم سرکاره ترهګر څنګه راځي مننه جي او ستا د لاهور هیره منډۍ ته چا هېڅ هم ونه وې زما خیبر ته ایمانداره ترهګر څنګه راځي او زه ستا به ومنم چې ته نه یې او بل څوک به وي خو دا ووایه په دې لاره ترهګر څنګه راځي او زه د خپل مرګ د یرې سپینې قیسې نه پټوم زه به دا وایم څو واره ترهګر څنګه راځي او اوس وخت راغلی دی اوس غواړو چې پوښتنه وشي آباد وطن ته په تیاره ترهګر څنګه راځي او ته خپل ټوپک واخله او لاړ شه خپل بارډر وساته ته خپل ټوپک واخله او لاړ شه خپل بارډر وساته ته زه چې ما پسې مرداره ترهګر څنګه راځي مننه جي او لکه د چا نه دا معلومه کړو چې څوک دی ترهګر لکه چا ونه وې خاکساره ترهګر څنګه راځي ښه دغه څو نور شعرونه دي چې وایي تاسو لږ غوږ شئ که نه یار زما خبرې کوي تاسو لږ غوږ شئ که نه یار زما خبرې کوي څه په هنر باندې هوښیار زما خبرې کوي او چې ځي د ځان سره په لار زما خبرې کوي ما ته ویلي دي ریبار زما خبرې کوي او تا ته به هسې ښکارېده چې دا سندره وایي خانه تا ته به هسې ښکارېده چې دا سندره وایي ما خو ویل که دا پنکار زما خبرې کوي او مخکې یې نوم هم زما نه شو اغستی په ډاګه اوس خو لګیا وي اوس په جار زما خبرې کوي او زه به د خاورو لاندې پروت یم خو یاد وساته زما دپاره به دا خار زما خبرې کوي مننه جي او زما تر غوږو کېږي چې شعرونه وایي زما په خیال زما خاکسار زما خبرې کوي ښه دغه دوه نور شعر 2-3 شعر دي چې د خپلې پاکې مینې او اخلاص داسې یم د خپلې پاکې مینې او اخلاص داسې یم دا زه خو خوارو زار د خپله لاسه داسې یم او مات شوی یم ګزار د چا د لاسه داسې یم جوړېږم نه په خوی کې د ګیلاسه داسې یم او زما په مخامخ خندا دوکه نشي اشنا د تن نه داسې نه یم د لباسه داسې یم او اوده شم د زنګ او د پیغام په انتظار مین زه په یو ښکلي ناشناسه داسې یم او زما خو هډو شک نه و چې غم هم سړی خوري که دا په آینه کې انعکاسه داسې یم ښه بس کمه که ووایم یو وایي ما چې ښه دا نظم دی آزاد نظم دی چې ما چې ته په وړمبي نظر ولیدې نو زړه ته مې ستا د مخ څېره کوزه شوه او زړه زر زر ستا د مخ عکس مزغو ته ولیږو او مزغو هم قبول کو خو ستا د تلو نه وروستو هغه هر څه منفي شو کومه سترګو چې ته لیدلې وې هغه سترګو په جړا جړا نظر کم کو
کم زړه چې تاله ځای درکړی و هغه زړه ته اټیک وشو او څو والونه یې بند شو او کومو مزغو چې ته قبول کړی وې هغه مزغو ته ستا د یادونو د لاسه هیر زیات کړل او اوس پکې چکر هم راځي او شاید زر ده چې لیونی وشم بس دی خپل ته پې د ګوره د ښځې هغه د جنۍ هغه هلکه هغه شی لږ قچر دی خو هلکه هغه ډېر ښکلی شی ته راکړی که نه دا چې څه دي وي ګوره دا به په کیمرې کې عام دا کوزې کې راځي نو دی که نو ولې تا چې کچر دی نو که دا خو یاد درکوي وایي څوک هم وزګار نه وي چې ګوري بهانه پسې ځي څوک هم وزګار نه وي چې ګوري بهانه پسې ځي خلک په هغه چا پسې ورځي چې زړه پسې ځي او زما ته خوښه یې زه تا له په هر حال راځمه تږی اوبو پسې ځي یاره که اوبه پسې ځي ښه بل دغه شعرونه دي وایي زه چې پکې نه یادوم خلکه د جینۍ وجود ما ته خو بیا نیم ښکاري د خپلې شاعرۍ وجود او ما خو ترېنه دواړه لاسه بند په بند تاو کړي دي چا ویل چې نه راځي په لاس ته ښاپېرۍ وجود مننه جي او خدای درله درکړي څومره ښکلي اندامونه دي ما باندې که سود کوې نو ما ته کډالۍ وجود مننه خدای درله درکړي څومره ښکلي اندامونه دي ما باندې که سود کوې نو ما ته کډالۍ وجود او یم مغرورې مکه د شیطان خبره ومنه زر که ورضا شه بیا به نه وي د ځوانۍ وجود او خانه وایي مړې نو په څو قسمه لباس کې دې ګیر کړی دی مړې نو په څو قسمه لباس کې دې ګیر کړی دی یه ظالمې تا خو سم سیزلی په ګرمۍ وجود پنجاب ګرمي وکړو مړې نو په څو قسمه لباس کې دې ګیر کړی دی او یه ظالمې تا خو سم سیزلی په ګرمۍ وجود او زه چې ستا په مخ باندې نری نری خولې وینم ما ته رایادېږي د شبنم او د غوټۍ وجود او ښه مننه جي او بیا هم ملا جانه زه د سترګو ګنهګار شومه بیا هم ملا جانه زه د سترګو ګنهګار شومه ناڅاپه که وګورم ښکاره یې کړي سیلی وجود مسلمان دی مننه تا هم د درمانه قصه شروع کړه بیا هم ملا جانه زه د سترګو ګنهګار شومه ناڅاپه که وګورم ښکاره یې کړي سیلی وجود او ځان په شان خاکساره لیوني به تې پیدا کړمه خدای دې په لاس راولي د هغه لیونی وجود